لکه ګل په څانګه تیر شي خو چې خاورې په چا واوړي د خوږو یارانو هیر شي خو چې خاورې په چا واوړي نه زړه ته راوستی شو نه رنګ د چا یادیږي دیدن کم غمونه ډیر شي خو چې خاورې په چا واوړي د خواږه خواږه یاران یې هدیرې ته ځي په ډډه بیا یې نوم زهر و کنډیر شي خو چې خاورې په چا واوړي بیا تر کومه به یې یاد کړو بیا تر کومه پسې ژاړو د یو تیر ساعت په څیر شي خو چې خاورې په چا واوړي چې د غرونو دا تورکاڼي بیا په قبر ورته کیږدي مسافر غوندې راګیر شي خو چې خاورې په چا واوړي ستا په نوم به بابرزیه د ژوندي خلک ګونګي شي شاعران به په مړو شمیر شي خو چې خاورې په چا واوړي سلامونه نیکې هیلې مینه او درنښت ګلون لیدونکو قدرمنو اورېدونکو وختونه مو په خیر په دې هیله یم چې روغ جوړ ښه اوسئ خوشحاله سوکاله اوسئ او د ژوند چارې مو هم په خیر او په خوښۍ سره تېرې شه حسینه همدرد یم لمر ماښام خپرونې په وړاندې کولو سره له خپلو قدرمنو او ښو همکارانو سره د یو ساعت لپاره ستاسو په درانه چوپړ کې یو هیله مو همدا ده چې تاسو هم زموږ مل اوسئ ملتیا راسره وکړئ ځکه چې نن مو خپرونه ځانګړې ده د تېرې ورځې څخه چې دغه زیری زه زما ښه همکاران له تاسو سره شریکوو چې نن زموږ خپرونه د یو ډېر قدرمن ډېر یو ستر عالي شخصیت په شتون ځانګړې شوې ده او دا چې هغوی دغه احسان په موږ وکړ او راغلل خپرونې ته زموږ بلنه یې ومنله نو واقعا هم موږ ته هم خپلو لیدونکو ته هم خپلو مینوالو ته هم د ادب مینوال ته یو ځانګړې خوښي ور په برخه کړله نن بابرزی صاحب قدرمن شخصیت په خپرونه کې به راسره وي تاسو رابولم چې حتما په پوره مینې سره زموږ خپرونه تر وروستۍ شیبو راسره ووینئ وای ورځ او زه ډاډه یم چې د ستر شخصیت بابرزي صاحب له خبرو سره به بیا هم داسې په پوره مینه ورته غوږ ونیسو نو زه ډاډه یم چې ډېر خوږوالی به پکې پیدا کړو او ډېرې ښې شیبې به ولرو د همغه لپاره موږ هم وغوښتل چې دغه شیبې ستاسې لپاره رنګینې او ځانګړې کړو نو حتما راسره اوسئ چې نن مو ښاغلی بابرزی صاحب د خپرونې ځانګړی میلمه دی او خپرونه به پرې ښکلې او ښایسته وي د دې تر څنګ ګلون لیدونکو ځای لري چې حتما باید یادونه وکړم زموږ د لمر ټلویزیون فیسبوک پاڼې ته ولاړ شئ موږ له تاسو سره د بابرزي صاحب په هکله یو پوښتنه شریکه کړې وه او له تاسو څخه مو غوښتنه کړې وه چې د بابرزي صاحب هر شعر چې تاسو ته خوښ وي په زړه پوړی وي او یا مو هم همیشه اورېدلی وي په اورېدو مو یو ښه احساس ترلاسه کړی اوسي نو حتما کومنټ وکړئ د یادولو وړ ده چې واقعا زموږ د ډېرو هغو پوسټونو په ډله کې چې واقعا ښه لیدونکي درلودلي وي ښه کومنټونه یې اخیستي وي یو همدا د نن ورځې پوسټ مو دی چې په بله برخه کې به حتما لاړ سو او ستاسو عزیزانو کومنټونه به راواخلم دا چې د بابرزي صاحب بېلابېل شعرونه ټپې څلوریزې یا هم هر بیت چې تاسو کومنټ کړی دی پرته له شکه چې موږ ته ارزښتمن دی نو وبه وګورو چې څومره کولی سو ستاسې دغه بیتونه په خپرونه کې راواخلو که چیرې احیانا یو څه رانه پاتې کېږي بیا به انشاءالله راتلونکي خپرونه کې به هم ځای ورکړو او تاسو هم کولی سئ چې ورسئ د لمر فیسبوک پاڼې ته او زموږ نننۍ پوښتنه یا نننی پوسټ مو چې د بابرزي صاحب د شعرونو په هکله دی ویلولئ د بابرزي صاحب هغه ښایسته کلام چې دی کومه شاعري چې دوی کړې ده هغه مطالعه کړئ زه ډاډه یم چې ستاسې هم د شعر او ادب تنده به پرې ماته سي او ځای لري چې ځانګړې مننه هم د خپلې خپرونې له مالي ملاتړ کوونکو څخه ولرم د هغې له ډلې هم کروز پلس د یو کسانو انتخاب چې تل له نور څخه یو ګام مخکې وي د کروز پلس انرژي په څښلو سره د انرژي اصلي خوند او کیفیت تجربه کړئ ګلون لیدونکو د میلمه یادونه خو مې درته وکړله او دې تر څنګ شیر احمد استاد بیا هم په خپرونه کې شته پخلنځي کې دی او بیا هم نن غواړي چې د بابرزي صاحب لپاره یو ځانګړی خواړه چمتو کړي داسې څه دي په څومره وخت کې کولی شو موږ دا خواړه چمتو کړو لازمه توکي څه دي نو دا به بیا شیر احمد استاد تاسو ته ووایي په هکله به یې ځانګړي معلومات بشپړ معلومات درکړي نو تاسو رابولم چې حتما یې په غور سره واورئ کوشش وکړئ چې قدرمنې خویندې دې په خپلو کورونو کې چمتو کړي لاړ به سو د شیر احمد استاد په لور او ښه راغلاست درته وایم شیر احمد استاد وخت دې په خیر ډیره زیاته مننه حسینې خورې وخت ستاسو هم په خیر او سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته لیدونکو ته هم وړاندې کوم خدای دې وکړي چې ښې چارې ولرئ
او لیدونکو نن لپاره البته جناب باورزی صاحب لکه اسینې خور چې ویلې میلمه دی په خپرونه کې او ما ورته یو محلي خواړه هم تیار کړي چې دغه کړایي د پسه غوښې ده چې ډېره خوندور به انشاءالله زه کوشش کوم ورته به یې تیار کړم او تیره خوند واخلي او تاسو هم غواړئ که کور کې تیار کړئ په دغه ډول باندې چې زه تیاروم تاسو کولی شئ تیار کړئ نو د دې خوراکي توکي پکې ډېر کم کارول کېږي زیاتره پکې رومیان کارول کېږي ستړی مه شئ یارمنه خیر دوستانو ما ته هېڅ وخت د دې په داس شروع کې د سلام اجازه هم شیر احمد نه راکړئ به درته ووایم سلامونه دوستانو شاه محمد یرمل یم د شیر احمد تر څنګ یم لمر ماښام حسینه خورجانه ښایستې خبرې کوي ډېرې خبرې کوي خوند کوي نو شیر احمد جان ته راځو دوستانو چې شیر احمد جان نن څه تیار کړي دي هغه به راته ووایي ولې نه ولې نه څرنګه چې لومړی مې یادونه وکړله چې موږ محلي خواړه یعنې د پسه غوښې کړایي تیاروو خو یو شی زه لیدونکو ته ووایم چې موږ د غوښې یو لږ ذره وایشوله مخکې د دې نه چې دا لږ نرمه شي اماده شي که نه یې ایښول درست کار نه دی ځکه چې په کړایي باید په غوړیو کې رومیانو سره ښه دم واخلي دې 40 دقیقې اماده شي خو داسې دی چې ځینې د پسه غوښې چې دې مالونه چې لږ ذره سن بیا زیات وي هغه غوښې بیا کلک پاتې کېږي هغه دپاره وخت ډېر نیسي نو ما نرمه کړله دې کې څه ستونزه نشته ده نو تاسو ډېره نرموئ ما 50% چې نرمه شوه وروسته دغه نه کولی شي چې رومیان او هوږه او دې سره بیا ورو ورو د خیره اماده کېږي راځو د خیره تاسو ته وایو لیدونکو رومیان 1 کیلو غوښه د پسه 1 کیلو بادرنګ لیمو د اړتیا قدر یو سلاته به ورته جوړو هوږه او مرچک هم اړتیا قدر یو دانه دلمه مرچک حتما پکې واچوئ د خوند لپاره ډېر ښه دی او کړایي مساله هم پکې تقریبا یو قاشقه کارول کېږي او لږ د زرچوبې نه ګټه اخلو خلک مرچک هم زیات استفاده کوي همدې دپاره ما مرچک ډېر راوړي خو دا یو دانه به یې واچوم ډېر ترخه نه شي څنګه کاران ودان صاحب چې دي 4 غاښه وتلي دي داسې نه چې هغه ته تاوان ورسوي تاوان ورسوي بالکل خو دا څومره سال هم چې زیات سړی بیا داسې کېږي هغه عمر ډېر دی 80 کالو دی بالکل دا خلک به وایي ودان مزواني نه دغه نه شپېته کالو دی وبخښئ یو کال نشتی بابا په مهرباني ګوره کله سکرین کې راځي ما ته اوس که هغه نه شو ځوان سپین ږیری او ځوان سپین ږیری صحیح ده نو لیدونکو هوږه به ورته سپینه وښه به اماده کېږي غوړي هم اړتیا قدر زیات شوي دي نو ځکه چې غوښه ایښول شوې ده 50% لومړی به اور به بلوو وروسته دغه نه د خیر سره غوښه به پکې یو څو شیبې سره کوو دا چې سره شو رومیان به واړه واړه کوو بیا به دا هم سره کېږي ځینې کسان وایي دا رومیان پوستکی کې وباسو ډېر ښه دی هغسې هم کېدی شي تاسو رومیان ته یو بیړه کړایي کې واچوئ لږ اوبه واچوئ وایشوئ یو لس دقیقې چې وایشول د دې د پوټکي خپله بیلیږي دې نه چې بیل شو بعد هغه کولی شي تاسو واړه کړئ او ترې خوند واخلئ ځینې کسان د پوستکي رومي سره ډېر هغه لري والله دا پوستکي باندې ګرد خبرې دې مه خلاصوه دوستانو لنډه دمه لرو د دمې څخه وروسته بیا هم شیر احمد ته راګرځو زموږ سره اوسئ ډېره مننه ښه راغلاست دوستانو په دې هیله چې لمر ماښام په در دا دمه په خیر وي او نن مو د خیر سره په خپرونه کې په دا برخه کې داسې به یو څو مثاله درکړمه چې د ادبي ډېرې مالګه د ادبي هنري مجلسونو هغه دغه پرچم څه درته وایم هسته او د ځوانانو هغه ادبي مجلسونو چې خوښوي د مجلسونو څه درته وایم سرچینه نو زموږ سره په خپرونه کې نن راسره دی د پښتو ادب نامتو شاعر شفیع الله بابرزی صاحب د ده شعرونه د ده ګډون د ځوانانو سره د ده په ادبي مجلسونو کې ګډون د ده په مشاعرو کې د ده د ځینو ځوانانو کتاب غونډو کې او کتاب مخکتنه کې د ده حضور ځوانانو ته یو جرأت ورکوي ځوانان نور هم تشویقوي نو بابرزی صاحب یو دغه پرچم یو داسې ګلباغ دی چې د هر قسم ګلونه شعرونه دی لري په هره برخه کې نن موږ په خپرونه کې دعوت کړي دي خبرې ډېرې نه کوم د ده سره به د نږدې مجلس وکړو دعوت به ورکړو او په سر کې دوستانو د خپرونې د خپل مالي ملاتړ کوونکو څخه مننه کوو د هیرو انرژي په څښلو سره خپل پټ ځواک وښایست او بشپړ وړتیاو ته ورسېږي یخې وخورئ دوستانو هوا ګرمه ده
خوند به ځینې واخلي. خصوصا لکه نن چې شیر احمد روش پخ کړي د روش وروسته یې وخوري ډېر خوند کوي او ذایقه د هضمیت لپاره ګټه درته کوي. نو بلنه ورکو زموږ ښاغلي میلمه ته. راځئ بابرزی صاحب محترم، خدای مو راوله، خدای مو راوله بابرزی صاحب محترم. پس له ډېره وخته خدای مو راوله. بخیر راغلاست. سلام. بخیر راغلاست. راځئ مهرباني. راځئ. سلام. مهرباني. شیر احمد خان ته سلام. بابرزی صاحب محترم په راتګ دې دغه پر چم موږ ته انرژي راکړله. خدای مو راوله، خوشحاله اوسئ. په سر کې که خپلو مینوالو هیوادوالو ته څه لرئ بیا به انشاءالله مجلس وکړو. یارمل صاحب خوشحاله یم چې نن د لمر نړیوال رادیو تلویزیون په تصویر او غږ کې خپل ځان ګورم او په داسې شرایطو کې هغه ستاسو لیدونکي چې ګورم ستاسو د برنامو چې کوم چوکاټ تاسو ورته جوړ کړی دی نړۍ موږ ته خوشحالي نشي راکړی او ستاسو برنامې ګورو ستاسو نورو کارمندانو هغه خپلو هیوادوالو ته خوښي ورکوئ خوشحالي ورته په برخه کوئ بس دا ستر کار مو کړی دی او د لمر نړیوال رادیو تلویزیون د همداسې د سیاسي خپرونو ستاسو د خبر د برخې بس ټول د فکر اتلان دي ځکه په سختو شرایطو کې تاسو هغه اطلاع رساني کړې ده خلکو ته خبر چمتو کړی دی هره برخه کې خو بس دام خاوره ده دام وطن ده جنګ به هم کوو بس هر څه کوو د زړه خبرې به هم سره کوو بس چپ پاتې کېدل نه دي په کار تم چپ نه پاتې شوی زه هم نه پاتې کېږم او زما دپاره د خوښۍ بس هغه بختوره د ارزښت نه ډکه ورځ وه چې نن ما شیر احمد خان ولیده دلته مې شرف الدین شاکر صاحب ولیده د کرکټ هغه لوبې خوږ ژبې مبصر چې هغه ډېر دوستان مې دلته ولیده قاري صاحب سیرت مې ولیده بس ما ته یې بله دنیا د دوی د اورین تندي مې ولیده دلته مې دا خوراکۍ چانانس وکړو ډېره مننه ونه کوم هغه لفظونه یې خواږه وو او بس الله پاک دغه چې دلته په دې خاوره موږ سره دي دوی دي ځکه زموږ مېرمنې چې دي هغه همیشه زموږ د پتمنو نارینهو سره اوږه په اوږه د هر ظلم زور زیاتي او د هغې په مقابل کې ولاړې الله مو ژوندي لره. خیر سي دوستانو کله چې موږ په خپرونه کې ډاکټر صاحب کښېنولي نو زموږ حالت هم هغه ته ولاړ شي یا د مریض غوندې چې پوښتنې نځي کوو او یا هم د زموږ ذهن فکر ټول خو شاعر د ادبي برخې داسې یو څوک مشر چې زموږ سره خپرونه کې میلمه زموږ سم کله کله بیت ویل کېږي په سر کې به زه یو بیت درته وایم د عطایي ملا د وخت زرد د کتاب څخه یو شعر به درته انتخاب کړم تاسو ته دې ډالۍ وایي تا چې یاد و مځواني و تا چې هیر کړم اوس زړېږم مس اټک وم بهېدمه دروند خیبر سوم رانړېږم دا د لمر د تندې اور دی د مالګینو شونډو زور دی تنده نه سوه یو بلا سوه ډوب په بهر نه وبېږم نو دا خاص تاسو ته ډالۍ وي عطایي صاحب مسافر دی یو څو بیتونه ډالۍ کوم او چې نومې جنګ دی سر خوړلی جوارګر دی نومې جنګ دی سر خوړلی جوارګر دی چا کابل پکې بیللی چا خیبر دی او جنازه د ړنګ هیواد په اوږو اخلو په دې خاوره پردی جنګ پردی اشر دی او بده ورځ د ورور له وروره شړل کېږي څه بدرنګ بېلتون راغلی کوزه بر دی ډېره مننه ستا د ډالۍ څخه راځو په سر کې به دوستانو یو سوال وکړم چې شعر او ژوند او شعر څه اړیکې سره لري یو د بل څخه یارمل صاحب بس ته خو نامخدای لکه ډېره ژوره مطالعه لرې ځکه د لاسه ژوند ته لاړې که نه او دغه شعر چې دی د ژوند په لټه شاعري باید سړی وکړي ځکه هر څوک باید پکې د خپل ژوند تصویر وګوري زموږ ژوند موږ ته حق راکړی چې موږ باید د بیان د ازادۍ ژبه ولرو او همدغسې خپرونې دي لکه دا تاسو چې د لمر تلویزیون کې ادبي خپرونې دي سیاسي دي نورې دي دا نن چې ما ورته ناست یو کومې خپرونې دغه خپلې ګونګۍ ژبې باید دغسې خپرونو د لارې باید سړی روان او ګویانې وساتو ځکه موږ باید په هر څه کې که شعر دی د ژوند پیغام باید وړاندې کړو باید د مایوسۍ او خلک ناهیلي نه کړو د ناهیلي او مایوسه خلک چې هغو ته هم باید ډاډ ورکړو ځکه شاعر ډاډمن انسان دی هوډمن انسان دی او هیلهمن انسان دی نو د ژوند په لټه باید شاعري وکړو موږ همیشه باید د ژوند هر څوک پکې د ژوند تصویر وګوري د خپل ژوند تصویر ډېره مننه راځو یو بل سوال هم درڅخه کوم څنګه یو څوک بابرزی صاحب محترم نامتو شاعر کېدای سي یا خپل ځان په خلکو پیژندای سي یا په ټولنه منلی سي چې دی یو نامتو شاعر دی یارمل صاحب
ځان ته کله کله سپین سترګي مې رانه ونه شي سړی وایي چې ولې داسې نو سړی کله چې نوم پیدا کوي په ټولنه کې یا نامتو کېږي یا ورته ووایو چې څنګه وتلی کېږي نو دا هغسې دی چې لکه همدغسې خپرونو د لارې میډیا او رسانو ته د سړي شاعري ورداخل شي په هغه د تلویزیونونو او راډیوګانو کې د هغې خپرونو کې چوکاټ کې د هغوی شعرونه ویل شي او هغه دغسې میلمه شي نو حتما زورور شاعر هم هماغه دی چې هغه میډیا او رسانو ته او راډیوګانو ته لار پیدا کړي که چاپي رسانې دي که صوتي دي که تصویري دي همداسې د هغې په شعرونو باندې په پوهنتونونو کې مثلا سیمینارونه ونیول شي مونوګرافونه ونیول شي او کله کله داسې هم کېږي چې د هغې د شاعر هغه وطني ملي ترانې حماسي ترانې کله چې د سندرغاړو په اواز کې ځکه یوه برخه کله شعر دی بله برخه هم خوږ غږ دی نو همیشه داسې دي چې کله کله په کوم احساس چې شاعر شعر جوړوي په هماغه احساس باندې ملي ترانه شي نو شاعر نوم پیدا کوي په ادبي بنډارونو کې مخکې تا په لومړي کې خبرې وکړې کله کله چې په ادبي بنډارونو کې ځکه دغه ادبي بنډارونه دي چې دا زموږ د شعرونو سرچینې دي او د ادبي بنډارونو کې هم سړی نوم پیدا کوي د دوستانو سره راشه درشه مختلفې برخې کې باید خو همیشه د هېواد د نامتو وتلو شاعرانو سره لیکوالانو سره چې کله سړی راشه درشه وکړي ناسته ولاړه وکړي تګ راتګ وکړي حتما سړی نامتو کېږي د دې هېواد په اسمان باندې ډېر نامتو ستوري ځلېدلي دي د هغو سره ناسته ضرور بلکل دوستانو بابرزی صاحب مجلس دوې ګټې لري یو دا دی چې د ده سره د نږدې لیدنه یو ښه ده یو بل د ده خبرې یو ګټه ده هغه شاعرانو ته چې د پر قدم قدم یږدي او غواړي د ادب او هنر دروازې یا کور ته داخل سي نو د دغسې مشرانو حضور حتمي دی نو دوستانو په 10 ثانیې وخت لرو په وقفه لرو د وقفې وروسته بیا هم مجلس لرو زموږ سره اوسئ بیا هم ښه راغلاست درته وایي دوستانو د خپرونې په سر کې به زه خپل مالي ملاتړ کوونکو څخه مننه وکړم کروز پلاس د هغو کسانو انتخاب چې تل له نور یو ګام مخکې وي له کروز پلاس سره کیفیت تجربه کړي یخې وڅښئ خوند به ځنځي واخلي بیا هم راځو خپل میلمه ته په سر کې بیا هم زه یو څه ورته وایم ځکه چې زموږ د مشرانو تر شا داسې منډې تېرې سوي دي لکه د احمدشاه بابا مور زرغونه انا د میرویس نیکه مور نازو انا هغې فکر کوم یو څه لیکلي ووایي سهارګاه د نرګس لیمه لانده څاڅکې څاڅکې تر سترګو څڅېده ما ویل ولې سپینه ګله داسې ژاړې ډول ژوند مې د یوه خوله خندېده نو دغسې منډې هم موږ په خپله ټولنه کې درلودې چې خپل د شعر و ادب ته هم پام او د خپل اولادونو روزنې ته هم پام و بابرزی صاحب محترم شاعران نن سبا دا نه منه چې زه ګورم ډېرو په ښکلاو کې ورکي زموږ د وطن بېلابېلې برخې دي زراعت دی تجارت دی غرونه دي درې دي کلي دي چینی دي ګودر دی نور هغه څه چې دي تاسو کروندګرو ته یا بزګرانو ته هم یو شی مې لیکلی دي که نه یارمل صاحب اول خو مبارکي درته نامخدا دا خپرونه مبارک شه چې ځکه دا موږ شاعران هم په هر څه کې هنر لټوو ځکه که په سړی د بدرنګو څخه ښکلي به یې جوړ کړي دا ماښام سړی ډېر دغه دی خو موږ شاعران همیشه د شپو نه ویرول شوي یو خو ماښام بیا هم یو هنري ماښام دی دغه د لمر ماښام چې بیا نو رښتیا هم داسې ده چې سړی شعر یوازې د ښکلا یادونه نه ده د چاپېریال دغه ښکلاګانې چې دي زموږ ژوندی شعر دی او سړی باید په خپل شعر و شاعرۍ کې باید زراعت کرکیله زمونږ په غرو کې هغه د شپانه غږ هغه د اوښانو پسې غږ دا باید په شاعرۍ کې سړی را داخل کړي د خپلو باغوانانو دهقانانو نو ما هم یو شعر دغه نوی شعر دی او موسیقیت په هم پکې ښه موسیقیت پکې دی ځکه زما د شعرونو ښه ځانګړتیا هم دا ده چې موسیقیت ورکوي که نه ځکه دغه موسیقي د شعر او موسیقي د حقیقت یو دوه برخې دي دواړه
اجازه خو ده بالکل دوستانو دې شعر ته چې نوی په دی او دې دا شعر کې ټول بس ته ډالۍ یو ده پیغام ورکړی چې د خپل وطن د غنمو چې دی بختور شی دی د غنمو رنګ که وګورې چې شنه ډېر ښایسته رنګ یې سړی دغه کېږي او که بیا درمن شي بس خدای دې وکړي چې دا ستاسو ادبي خپرونې دغه د لمر ماښام خپرونې زموږ ادب زموږ کلتور دلته وغوړېږي دلته فصل شي دلته درمندونه شي او د دې لارې بس غوړېدلی شي دا ستاسو د خپرونې دغه پر چم اوري وایي ته زموږ کلي ته راشه ته زموږ کلي ته راشه زما ژوند غنم غنم ته زموږ کلي ته راشه زما ژوند غنم غنم ستا دیدن غنم غنم هو ټول وطن غنم غنم ستا په رنګ غنم غنم بېشک ته زموږ کلي ته راشه زما ژوند غنم غنم ستا دیدن غنم غنم ټول وطن غنم غنم ستا په رنګ غنم غنم بېشک بیا بنګړي بنګړي نارې د بنګړیوالې په غنمو بنګړي اخلي کلیوالې بیا بنګړي بنګړي نارې د بنګړیوالې په غنمو بنګړي اخلي کلیوالې او د سندرو په څیر مستې کاکړۍ او ببولالې مازیګر د مرغو شور غنم غنم مازیګر د مرغو شور غنم غنم ستا د ماتو بنګړو شرنګ غنم غنم ټول وطن غنم غنم ستا په رنګ غنم غنم ملازان د سین ته الوزي بتکې ملازان د سین ته الوزي بتکې په سندرو ستوني ناس د بلبلکې ملازان د سین ته الوزي بتکې په سندرو ستوني ناس د بلبلکې توتکۍ بیا د غنم په وږي ناستې ښکاري کاڼي کاڼي موله لیندکې توتکۍ بیا د غنم په وږي ناستې ښکاري کاڼي کاڼي موله لیندکې او شینکي ساخلي د سولې او پناه غواړي له جنګ غنم غنم ټول وطن غنم غنم ستا په رنګ غنم غنم ته زموږ کلي ته راشه زما ژوند غنم غنم ستا دیدن غنم غنم او ټول وطن غنم غنم ستا په رنګ غنم غنم دلته مستو کروندو کې دا هوا شمال دلته مستو کروندو کې دا هوا شمال شین اسمان ته غاړې وتی زرغونه د بوډۍ ټال شین اسمان ته غاړې وتی زرغونه د بوډۍ ټال او رازولی ببرې ونې پکې باغ چاپېریال بیا شړشم را بوتکي شو بیا شړشم را بوتکي شو او لونګ غنم غنم ټول وطن غنم غنم ستا په رنګ غنم غنم او ستا لمن غنم غنم زما دروزه رنګ ستا لمن غنم غنم زما دروزه رنګ او راکړه لپه کې اوبه د ګرمۍ نه مې زړه تنګ راکړه لپه کې اوبه د ګرمۍ نه مې زړه تنګ موږ به واچاوه اتڼ شو به ستا د پاولو شرنګ او زه په بنګ وډنګ ولاړ ستا تر څنګ غنم غنم ټول وطن غنم غنم ستا په رنګ غنم غنم ته زموږ کلي ته راشه زما ژوند غنم غنم ستا دیدن غنم غنم ټول وطن غنم غنم ستا په رنګ غنم غنم والا دوستانو په دې شعر کې یو هغه و چې ژوندی تصویر انسان په خیال کې کلي وطن ته لاړ شي هغه مسافر ورونه به دا شعر ځکه ډېر خوښیږي او حتی د پیدا کولو هڅه بیا مې وروسته وکړي په دې شعر کې ما یو جالب نوم واورېدی دغه پخوا به خړ پړ مخونه یو بل شی ویل کېده دلته د یو څه شو راچولی و ستا مخ زما مخ داسې یو دغه و یو ډېر جالب نوم و چې ما نه وی واورېدی کروندو چې دغه و او هغه د انسان هغه خپل تصویر چې ورته ښکار کړي چې زما رنګ داسې دی او کنه زما دروزه ستا لمن غنم غنم زما دروزه رنګ اورې دغه دروزه دا دروزې داسې دي چې څه وخت چې غنم وریبل شي بیا نو هغه دروزې دي او ډېر هغه هم ښایسته رنګ لري زیړ رنګ لري طلایي رنګ لري بیا زموږ شینواري د هغې نه خولۍ جوړوي هغه دروزو نه شینواري خولۍ چې کله به لیدلې هغه غټې وي ډېر خوندور و دوستانو کله خلک د دې دغې کېږدي په دیوالونو کېږدي د دروزې چې دا بختور شي هغه د غنمو خوشې او دا وږي دوستانو ما مهمې نکتې ته فکر و چې شینوار یو کارنځي اخلي نور افغانان بل کارنځي اخلي او غنم د ټول ولس دغه پرچم هغه مهمه غذا ده چې باید پراسي زموږ ستاسو باچا احمد شاه بابا چې کله کېدی دا د غنمو وږی ده صابر شاه ملنګ چې اوس
په دغه کې ورته کښېښود تاج کې. ډېره مننه او ډېر ښایسته شعر و ټولو ته. شیر احمد جانه بابرزي صاحب ته چې څه تیار کړي د خیره؟ ډېره زیاته مننه. اماده دي؟ لومړی خو بابرزي صاحب ته ښه راغلاست یو ډېر خوشحاله چې پروګرام کې دی. د دې لپاره موږ محلي خواړه تیار کړي. کړایي د پسه غوښې ده انشاءالله د خیره په آخر کې به اماده شي. او اوس دم ته هم پرېښي دي رومیانې او په غوړیو راغلي دی. کله چې په غوړیو راغله نو وروسته دغه نه دې ته بیا یو 10 دقیقې دم ورکوو. خیر بیا به راوړي او راوړو به نوشجان کړي. والله شیر احمد خان ته هم ځانګړی سلام کوم ځکه دا زموږ د افغانانو خواړه چې دي دا نړیوال شهرت لري. که د غوربندي شوله وګورئ دغه شینواري کړایګان او کباب وګورئ غوښې وګورئ او شیر احمد جان غنم نه د پکتیا ډنډکۍ وګورئ بیا د مزار شریف دا وریژې وګورئ کابلي پلاو ازبکي پلاو وګورئ او د شیر احمد خان خو ما سره په میډیا او رسانو کې بس یو ځای پاتې شوی دی خو غوړي به ډېر کارول زه همیشه به مې جنجال ورسره. ډېره مننه بابرزی صاحب محترم را سره دي دوستانو. یو لنډه دمه اخلو د هغه څخه وروسته بیا هم د شعرونه نوي شعرونه اورو. زموږ سره اوسئ. ښه راغلاست دوستانو. بیا هم بابرزی صاحب محترم را سره دی په پروګرام کې. خو په شروع کې بیا هم خپل د مالي ملاتړ کوونکو څخه مننه کوو. هیرو انرژي په څښلو سره خپل پټ ځواک وښایست او بشپړ وړتیاو ته ورسیږي. بیا هم بار بار درته وایم چې یخې نوشیجان کې خوند هم لري او یو خاصه ذایقه لري. بابرزی صاحب محترم راځو یو بل سوال به هم در څه وکړم. د ښځو د خوندو مندو ونډه په دې هنري برخه کې څنګه ارزوئ؟ تاسې هم اصلي هنر کې زموږ په لیکوالۍ کې کاره برخه وګورئ چې د میرمنو ونډه پکې نه نیمګړی دی هغه هنر. خو متاسفانه چې زموږ خلک چې دي په ټول د تاریخ په مختلفو پړاوونو کې که ښه یو شریفانه کرکټري د ټولنې په ګټه هم خلک زموږ په هغه ذهنیتونو کې هغه کرکې راټوکېدلي دي بس ښه سترګه ورته نه ګوري ډېر. که نه زموږ د میرمنو لیکنې که وګورئ که شاعري وګورئ همیشه په هغې کې لکه مخکې چې ما د نازوانه یو دوه بیت تا ما هم دا خبره رایاده شوه که نه ځکه د میرمنو په لیکنو کې هغوی کې د یو مور د قهرمانۍ د یو ورېندار د قهرمانۍ تصویر محسوسیږي سړي ته. ځکه د میرمنو عاطفي ځکه میرمنو لیکنې چې دي هغه همیشه د مهربانۍ عاطفې نه ډکې لیکنې دي نو هغه باید ونډه داسې ده. خو زموږ خلک چې دي د ځکه هغه هنر کاره برخه که د سینما برخه ده که د هنر نورې برخې دي خو نیمګړی دی باید ځکه موږ که وګورو دغه میرمن چې که کور کې ناستی که کلي کې وګوري هغه زانګو چې زنګۍ یو څه خو بس وایي ځکه زموږ او تاسو که دغه لنډۍ اوس وګورو موږ وایو چې میرمنو په هنر کې برخه نه ده اخیستې. دلته دوستان به دا خبره اوري ځکه هغوی ډېر په دې برخه کې کار کړی دی کتابونه لیکلي دي ولې د ټولو نه په هنر کې لویه برخه چې کړې ده هغه میرمنو کړې ده ځکه لنډۍ زموږ ولسي پانګه د هغو کې ټولې لنډۍ چې د میرمنو دغه کړې دي. څوک چې دا شنه غنم لو کېږي او ما به لالی په ژړا ستړي ستړي کینه که نه په سفر تلې در جګه نه شوم ګیله ونه کې زه سلګو نیولی وم دا ټولې لنډۍ که وګورې زموږ د معنوي ارزښتونو ټولې خبرې د میلمه پالنې زموږ د تورې زموږ د مېړانې هغه همیشه میرمنو دا لنډۍ دا کړي دا خزانه دا برخې یې راته قوي کړې مننه. نو په دا برخه کې یو بل شعر هم واورو مجبور ما د میرمنې شعر هم ویم بلکل نو ښه به ورسره تړاو پیدا کړي. د دوستانو اجازه یې نظم دی مهرباني وایي په کومه ځمکه چې دا ستاسو شملې سوری کوي په کومه ځمکه چې دا ستاسو شملې سوری کوي د لوپټې جنازه ولې داسې ړنګه لاړه په کومه ځمکه چې دا ستاسو شملې سوری کوي د لوپټې جنازه ولې داسې ړنګه لاړه هغې په کرښه په تړلي مزې ډېر وژړل هغه زموږ غوندې بې څوکه شوه ملنګه لاړه او ستاسو درنې شملې به نه ورانېدی که لوپټې مو ورانې کړی نه وی ستاسو درنې شملې به نه ورانېدی که لوپټې مو ورانې کړی نه وی تا که ملالې ژړولی نه وی وروره په ژوند به دومره ستړی نه وی او زما د چپې خولې ګناه ده چې میرمنه یم
زما د چپې خولې ګناه ده چې مېرمنه یمه ورځ د محشر کې به له تا یوه پښتنه یمه ژاړم د ورونو په بېلتون کې ژاړم لکه دا کرښه د تورخم ولې اغزنه یمه او وروره لږ پام کوه که غږ مې درځي وروره لږ پام کوه که غږ مې درځي زه د ګلونو لو ته نه درځمه وروره لږ پام کوه که غږ مې درځي زه د ګلونو لو ته نه درځمه څو به د تا سره دوزخ کې سوځم د ارمانونو لو ته نه درځمه او اوس په دې کلي کې څوک شته او که نه اوس په دې کلي کې څوک شته او که نه په یوه لاړ چنار ما نوم لیکلی او زما په تمه به چینه پاتې وه وروره په یو ګودر تانه لینده پاتې وه په یوه پوله دې رباب ټنګاوه په بله پوله دې ټپه پاتې وه ځوانه دا ستا د تور ټوپک شپېلۍ ته ریښې ریښې مې لوپټه پاتې وه وروره د هغې خور دیدن ته راشه چې په نیانځکو به ویده پاتې وه وروره د هغې خور دیدن ته راشه چې په نیانځکو به ویده پاتې وه ستا د وطن دې ځوانې مرګ اختر کې چې د بنګړو په ارمان مړه پاتې وه او وروره لږ پام کوه که غږ مې درځي زه د ګلونو لو ته نه درځمه څو به د تا سره دوزخ کې سوځم د ارمانونو لو ته نه درځمه او زما په مخ ته وطن دوړې پرتې په دې ښایسته ښار کې بېوسه ښکارم زه چې هر څو مخ ته ټیکری ونیسم چې ځان ته وګورم بې کسه ښکارم زما دا رنګ چې کابلی نه ښکاري دا د غربت سیلۍ په بله واړه او پاتې د سختو شپو یاران یو سره کابله تا رانه مخڅله واړه او لمبه لمبه ژوند بلتانه کې ساتم لمبه لمبه ژوند بلتانه کې ساتم ژړا پستونې او په زړه کې ساتم ژړا ستونې او په زړه کې ساتم یو د ځان غم نه دی د سلو غم به نور کوي بدرنګ بدرنګ ژوند به په اور یا په پیغور کوي وروره لږ پام کوه که غږ مې درځي زه د ګلونو لو ته نه درځمه زه د ګلونو لو ته نه درځمه بس موږ ځم داسې کړلو دا شعر ترې نه ایستلي وو دا د مېرمنو لیکنې شاعري چې کې نو سړی د عاطفې نه ډک توري ورکې راوړي چې هغې دغه مېړانې د توري او موږ ته ملاله میوندې زموږ خویندې همیشه درنې دي موږ او تاسو دی د نارینهو سره رښتیا هم هغه اوږه په اوږه ولاړې دي هر کار ته بلکل یو بل سوال به لا وکړم د شعر وضعیت ښه سوی دی کمزوري خواته روان دی او که یا هم قوي سوی دی دغه برخه کې مې څه راته ووایي د شعر وضعیت داسې دی چې موږ او تاسو که سوله وي که جنګ وي خو ښه فکر به کوو ځکه یارمل صاحب ډېر به د تیرو پسې سړی باید په ډېر مایوسۍ او په پریشانۍ باندې یاد بار بار یادونه یې په کار نه ده خو بس شاعر دې هم داسې وکړي دا نور زموږ خلک هم دې وکړي ستونزې راځي مشکلاتونه راځي ښه سوچ به کوو همیشه ځکه بس د تیرو پسې بار بار په پریشانۍ یادونه او په راتلونکي ته هم ډېر غم کوونه چې څه به کېږي راځه دا نو بیا ژوند نه کېږي پرمختګ نه کېږي سړي نه ژوند وژنه کېږي که نه دا باید ونه کړو موږ خو موږ شاعران باید دې خلکو ته د مایوسو خلکو د مایوسۍ مخه یې باید ونیسو هغو ډېر څه ته وهڅو او ډېر څه به وکړي نو شعر وضعیت هم دی که اوس یې ګورو په هر حالت کې د تاریخ په مختلف پړاوونو کې شعر اوس نیټ ته داخل شوی دی شعر دا ستا جیب کې چې موبایل دی دې ته داخل دی شعر میډیا او رسانو ته داخل دی همداسې مطبوعاتو رسچاپي صوتي تشریحي رسانو ته داخل دی بس د شعر وضعیت ښه شوی دی ځکه ادبي بنډارونه زیات شوي دي هغه تجربې سره شریکېږي زموږ ځوانان چې دي اوس وګورې یعنې موږ نه روانه ده ځوانانو ته را روانه ده کله چې په هېواد کې جنګ دا شعر باندې مې واغېزه دی چې تراژیدي اکثریت وخت خو خیر دی دا شاعر خو د درد د خټې جوړ انسان دی همیشه دردونه راځي دغه شاعري چې دا دردمنده شاعري همیشه خلک خوښوي او هغې کې درد دي خلک د خپل ژوند تصویر ګوري باید داسې مو کې د خپل هیواد د پرمختګ د سرلوړۍ هغې استازولي هم باید شاعر وکړي و دغه حالت ته اوس ګورو سوله ده ښه دی سړی باید داسې ونه وایي چې موږ او تاسو اوس که په بهر کې څوک دی کوي او چې سوله ده هغه سره دښمني ده که دلته یو څه بیا بل ګروپ چې ولې داسې کوي که نه که موږ او تاسو باید واقعیتونه شاعر باید همیشه د حق او حقیقت پلوي باید نو وضعیت یې ښه شوی دی د شعر و شاعري ځکه ځوانان چې دي دغه وروستۍ خبره ده کومه موږ نه روانه ده ځوانانو سره د وخت وروستۍ خبرې دي نوې خبرې دي او ډېره مننه
که بابرزی صاحب محترم شیرینې خبرې وې. دوستانو پر سوشل میډیا باندې مو هم سپال نشر کړی دي، تاسو ور داخل سئ. هلته شعرونه دي په بله برخه کې داسې نښه ورته استوی د بابرزي صاحب شعرونه چې خلکو ورته راستولي دي. دمه لرو، د دمې څخه وروسته زموږ سره اوسئ. ګلون لیدونکو ښه راغلاست. هرکلی وایم تاسې ټولو ته. زه ډاډه یم چې تاسې به پوره خوند اخیستی اوسئ د بابرزي صاحب له خوږو مینهناکو او درنو خبرو څخه او هغه ښکلي بیتونه چې دوی د خپرونې په لړ کې له موږ او تاسو سره شریک کړل. نو مونږ د لمر ماښام د خپرونې له لارې لمر ټلویزیون فیسبوک پاڼه کې مو هم د بابرزي صاحب په هکله تاسو سره یو پوسټ شریک کړی و، یوه پوښتنه مو کړې وه او له تاسو څخه مو غوښتې وه چې د بابرزي صاحب هغه په زړه پورې او ښایسته بیتونه، ښایسته غزلونه او نظمونه چې ستاسې د خوښې وړ دي هغه راته کمنټ کړئ. واقعا زمونږ هیوادوالو له دغه پوسټ څخه یو ډېر ښه تود هرکلی وکړ. ډېرو هیوادوالو مو ښایسته کمنټونه کړي دي. د بابرزي صاحب درانه اشعار په بیا ځلې موږ ته پوسټ کړي دي. زه غواړم د نمونې په توګه یوازې یو څو کمنټونه ولولم، ولې نور ورځ کې به هم ښایي ځای ورکړو او تاسو هم کولی شئ چې د لمر فیسبوک پاڼې ته ورسئ او دغه کمنټونه ولولئ او خوند ترې واخلئ. بیا به نو بیرته بابرزی صاحب، یارمل صاحب او شیر احمد استاد به ستاسو په درانه چوپړ کې یو. راځو د کمنټونو خواته. سمیع وطنوال صاحب لیکل دي د بابرزی صاحب هغه شعر چې واقعا ډېر زیات شهرت لري او ډېر زیات خوږ لګي په انسان باندې. وایي افغانستان د ورانولو نه دی، دلته یې هیڅوک هم د وژلو نه دی. چیرته به وره او جنازه تیریږي، وخت د ماشې د کش کولو نه دی. ګرانه ماشې ته د لاس څنګه ورځي، دا چې جونګړه د بابا ورانوو، څنګه د توره لاس کې ماته نه شوه، په سر شمله چې د پکتیا ورانوو. د خدای لپاره ورور ته ورور ووایئ، افغانستان ته شریک کور ووایئ. یو خو د بابرزي صاحب اشعارو کې هغه څه چې د وطن په هکله باندې هغه کوم توري چې دوی یو ځای کړي دي ونغښتي دي پکې، واقعا هر نوي نسل ته یو ښه درس او عبرت کیدلی شي تر څو د هیواد او د وطن مینه د هغوی په زړونو کې ځانګړی ځای ولري. عبدالرحیم زیب صاحب ویل دي چې د شملو وطن ته راشه چې شملې درته په سر کړو، تر رڼا د ستورو راوړه موږ به وینې د زړه درد کړو. وهاب ساحل ویل دي چې اوس په دې یو کلي کې نه ځایږو دواړه، تا نه مرور یمه مه راکوه غاړه. حنفي صاحب هم ویل دي چې البته د پښتو منتفض شاعر شفیع الله بابرزي له تعبیر او ادبي سبک سره یوه ښکلې بیلګه در کوم. شعر دی چې هغه زړه دی، کله کاڼی کله ګل شي، هغه زړه دی، کله زړه دی، کله خپل کله د بل شي، هغه زړه دی. هغه زړه دی، زړه خو ځای د محبت دی، د احساس او شفقت دی، د یار ناستې پکې تل شي، هغه زړه دی، هغه زړه دی، زړه د ټول وجود پاچا دی. ځای د مینې او وفا دی، کله مینه کې پاگل شي، هغه زړه دی، هغه زړه دی، یا د سترګو په غلو واوړي، ځان ته نور غمونه راوړي، کله ښکار د تور اوربل شي، هغه زړه دی، هغه زړه دی، کله کله د غم غر شي، خوشحالي ترېنه بهر شي، د هر غم سره بدل شي، هغه زړه دی، هغه زړه دی. د شیشې په مثل پاک دی، بس سرې وینې خوراک دی، چې بوره هم بلبل شي، هغه زړه دی، هغه زړه دی، کله شور شي د سندرو بابرزی یا د خبرو یا ټپه یا به غزل شي، هغه زړه دی، هغه زړه دی. دا شعر د مینې، وفا، احساس او د زړه د نازکو څپو یو ژور انځور دی. هغه ځانګړنه چې د بابرزي شاعري شهرت ته رسولې ده. او همدارنګه رابسم وروستي کومنټ ته چې درویش میخیل صاحب ویل دی، وایي غریبي د نن مو یو جنان بس دی، چې د ښکلو ارزاني شوه بیا به ګورو. آخري مصرع همداست چې سخت ساعت به وي شینواریه، بابرزیه که راپېښه ملنګي شوه بیا به ګورو. ډېره زیاته مننه کوم، واقعا ډیره مننه کوم ستاسو له ښایسته کومنټونو څخه داسې وخت مو راکړ او زمونږ د دغه پوسټ هرکلی مو وکړ. حتما په نورو راتلونکو خپرونو کې به ستاسو دغه کومنټونو ته موږ ځای ورکړو، حتما به یې د نورو هیوادوالو دوستانو سره به هم شریک کړو. لاړ به سو د خپل همکار پخلنځي ته به لاړ سو، البته شیر احمد استاد په لور. داسې نن یې ننني خواړه چیرې رسولي دي، څومره پاتې دي چې پاخه شي او نور یې راوړي تر څو بابرزی صاحب هم مزه وڅکي. شیر احمد استاد به کیسه وکړي.
ډیره زیاته مننه سینې خورې خواړه هم د خیره آماده دي لیدونکو اوس به د خیر سره اور به ورپسې بند کړو د خیر سره رومیان چې پکې تاسو ولیدل چې تقریبا 1 کیلو رومیان زیات شوي دا ټول ورسره ښه حل شو او اوبه یې وچ کړلې کله چې اوبه وچې کړي نو بیا کړایي هم آماده کېږي او خوند هم ډېر ښه او خوندور وي ورځو یې ارمل صاحب ته مننه نو راځه د خیره تیاروه چې بابرزی صاحب هم خوند یې وګوري او ولې نه صفت خو یې ستا ډېر وکړي چې اشپزي کې څنګه یې وروسته هیله که خدای دې چې نور وخت یې تیاري ماشاءالله ډېر خوندور خواړه پخوي به په غذاو کې دې کله کله شعر ته اشاره کړې ده چشکي لکه ما یو وخت او شی اورېدلي وو شوروا څنګه مې په زړه باندې ښه لګېږي داسې په ستا داسې خوږه مې پر معده لګېږي ځینې شاعرانو داسې دغه ته ورته بس غنم مې یاد کړه هغه خواړه ښه خواړه ټول نو غذا هم د ژوند ډېره مهمه برخه ده ډېره مننه بابرزی صاحب محترم نن مو دغه پر چا ښه مجلس هم وکړئ زه به د ودان صاحب څخه پوښتنه وکړم چې څونه وخت لري 2 نیمې دقیقې لرو یو شعر به د بل واورو 2 دقیقې وخت لرو شیر احمد چې را رسېږي ستاسو یو بل شعر به م واورو ښه صحیح دی هغه په کاسې کړنګار خو به نه وي که نه 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 انشاءالله بابرزی صاحب ادم بس و چې هېرې به یې نه کړو رقیبانو که یارانو کړي هېرې به یې نه کړو رقیبانو که یارانو کړي ښې خنداګانې زموږ په ژړاګانو کړي واه هېرې به یې نه کړو رقیبانو که یارانو کړي ښې خنداګانې زموږ په ژړاګانو کړي او موږ د بدرنګو شپو بلا سوري په سر راوړي خو جنازې مو د وطن د رڼاګانو کړي د دې غازي وطن د نوم او نامتووالي سره ډېرې جفاوې په نوبت مشرانو کړي سرتورو پیغلو د تورخم په پوله ډېر وژړل سپورې خبرې ورته هر وخت غمازانو کړي او ښکلې کابله د ښایست مزه دې ځکه نشته د خاپیرو لونه دلته تل دیوانو کړي او د بابرزي او کنډیوال غم خو شریک دی سره د زړه صبرونه مو په خپلو دعاګانو کړي دا خو بیتونه او خو دا بل شعر به هم زر وایي هېرې به یې نه کړو رقیبانو دا بل هم دی چې وایي پردو نیولی وم پردو نیولی وم او یار په مخ څپېړې راکړې پردو نیولی وم او یار په مخ څپېړې راکړې افغانستان لکه یتیم او پردي پلار په مخ څپېړې راکړې په راشه درشه دې شرمېږي خلک وخت ته ګوري په راشه درشه دې شرمېږي خلک وخت ته ګوري د کار سړی وم او روزګار په مخ څپېړې راکړې په راشه درشه دې شرمېږي خلک وخت ته ګوري د کار سړی وم او روزګار په مخ څپېړې راکړې په دې وطن کې هم بېنومه نامتو کېږي خلک کلي شړلی وم او ښار په مخ څپېړې راکړې او د هنر ستونې کې سندره وم سلګۍ شوم د کلتوري یرغل پنکار په مخ څپېړې راکړې او په وطن پاتې خلکو ولې زما زړه غورځوئ چې تښتېدم خپل ننګرهار او کندهار په مخ څپېړې راکړې او تا ته رڼا مې بلوله بابرزیه څه شوې تا ته رڼا مې بلوله بابرزیه څه شوې د تورو شپو بدرنګ ناتار په مخ څپېړې پردو نیولی وم او یار په مخ څپېړې راکړې افغانستان لکه یتیم او پردي پلار په مخ څپېړې راکړې خدای دې نه کوي دوستانو د دې په دې هیله دا چې زموږ د فیسبوک مینوالو ته خصوصا هغه چې کمنټونه لیکي همدارنګه دې یو ګوله چې ودان صاحب وایي چې دی ګوله ونه کړي نه پرېږدو شعرونه به دردمنده مې ترخه به مې ولې موږ شاعران غږ کوونکي او غږونو جوړونکي غږ لرو خیر دی خیر نه خوند یې وکړي دوستانو دا شعرونه دي ټوله زموږ د فیسبوک پاڼې مینوالو او زموږ لیدونکو ته ډالۍ وي تر بیا پورې چې موږ ستاسو حضور ته حاضرېږو ښې چارې الله مو مل سي